صدام پلار په نیکو په غور نیکو په ټر نیکنرو څلوېښت ورځې د 22 هغه تازه سپو سره جنگ وکړو. او به کې د چا پلار په یوازې ځان 40 ورځې او 22 د ټاپ طاقتونه ورته یو شوي د ټاپ طاقتونه. که تاسو کې ایمان وې او غیرت وې درکې نو صدام حسین کار څو یو کلمه گو هو کنه کنو کلمه گو هو نو هغه کلمه گو تاسو 22 طاقتونو ته پرېښیو او نن وایي چې یاره وګورئ کنه جنگ یې بند کړ. جنگ یې بند نه کو. صدام حسین مړ مار دی اوس هم تینا. پرون په دارالعوام کې د لندن وزیر اعظم تقریر کړی دی چې وروره دې بلا نه مونږ یریږو دا ایټمي قوت به ترې لرې کوئ هله به ورسره خبرې کوو. اوس هم تیریږي لکه مار چې مړ یو خلک تیریږي اوس هم تیریږي. صدر بوش ویلی دي چې فوجي طاقت به کمه یاله به خبرې ورسره کوو کني خبرې نه کوو ورسره. 1,15,000 اتحادیانې ورته مردار کړي. 1,15,000 هغه مړي امریکې د یارې امریکې ته یو ډډه په جرمني کې خښ کړه سې په سعودي کې ورته کندې او کنستې وروې غورځول. ورشي د اسرائیلو او د سعودي هسپتالونه وګورئ پکې په ځمکو ډیرې پراته دي. د 1,00,000 نه پاس او هره یو حمله به پې د 400 جازونه وه. هره یو حمله به د 400 جازونو پې راتله ده به پې یو مردکی ورلړک یو مردکی به قیامت جوړ کو. نو ما وې چې د ده میزایل داسې و لکه په یو جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فوجي قوت نه نو د شګو موټی را ډک کو او داسې وویشتو. خو چې ویویشتو د شګې د هرې ذرې نه غشی جوړ شو او لاړو د کافر په سینه ننوت. الله ورته ویلې چې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. تا د شګو دغه ورویشتو غشي ته ما جوړ کړه او د دوی په سینو مې ننایست. د دوی د یو میزایل علاج به ټول اسرائیلو نشو کولی. یو میزایل به چې پې ورلړک. تاسو خیال راکړئ 1,65,000 اتحادیانې په 40 ورځو کې ورته مړ کړي. د ده طاقت سالم محفوظ دی. سالم